السلام علیکم ملګرو. بابر اعظم یو ځل بیا ټول مسلمانانو زړونه وګټل، یو غټه کارنامه یې کړې ده او د راشد خان د مینوال لپاره ډیر مهم خبر راغلی دی. راشد خان هم ډیر غټه فیصله کړې ده او د انګلند دی 100 لیگ شروع شوی چې دی لیگ د لپاره احسان الله او شاهین افریدي کلزي. نو پورا معلومات درل په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. اول لازم مرګرو د بابر اعظم په اړه کې خبر کو څنګه تاسو پته چې سریلانکا پریمیر لیگ شروع پرې کې بابر اعظم د کولمبو سټرایکرز په لوبډله کې اغستل شوی دی. نو کولمبو سټرایکرز د لوبډلې پر شټونو باندې یو جواری او د الکوهل او د شرابو لوګو لګیدلې ده چې کپتان بابر اعظم د خپل شټ نه جواری او د شرابو د لوګو چې کم در ریمو کړی ده او دغه لوګو پروموټ کولو او د لګول نه انکار کړی دی. څنګه تاسو معلومه ده چې کولمبو سټرایکرز په لوبډله کې بابر اعظم، نسیم شاه او محمد نواز شامل دي او د محمد نواز او نسیم شاه په شټ باندې د جواری د لوګو شټاغو د خپل شټ نه د لوګو نه درې کړي. خو په تصویر کې تاسو ښکاري چې بابر اعظم د خپل شټ نه د غدوانو د جواری د لوګوګانی ختمي کړي دي. د کولمبو سټرایکرز چې کوم لوبډله نو دی پر کېټ پر لباس باندې د جواری او د شرابو لوګو لګیدل. بابر اعظم درې دوانو لوګو لګول نه انکار کړی دی او د خپل شټ نه د دوانو لوګوګانی ختم کړي دي. او تاسو بابر اعظم د دې ښکار په اړه کې سره لري نظر لري کمنټ ضروری وکړئ. تاسو لري دا هم معلومه شي محمد رضوان چې کم یو لیگ له هم زینو د محمد رضوان په شټ باندې چې کوم د جواری لوګو وي، محمد رضوان د خپل شټ نه د جواری د لوګو ختموي. کله چې پی اس ال شروع او د محمد رضوان په شټ باندې د جواری غ لوګو نو محمد رضوان دغه لوګو لګول نه انکار کړ. بیا ملتان سلطان ټیم منیجمنت د محمد رضوان د شټ نه جواری غ لوګو مکمل ختم کړه. او د راشد خان د مینوال لپاره ډیر مهم خبر راغلی دی. راشد خان ډیر غټه پریکړه کړې ده. څنګه تاسو پته لرئ چې د انګلند دی 100 لیگ شروع شوی چې دی لیگ تر 100 بالو لیگ ویل شي. نو په دې لیگ کې راشد خان اغستل شوی دی. خو راشد خان پر انګلند پر 100 لیگ کې شرکت نه کوي. راشد خان نه فیصله کړل چې پاکستان او افغانستان چې کوم روان سیریز دی نو دې لپاره به چې کوم دی آرام او دما کوما او د انګلند پر 100 لیگ کې به شرکت نه کوما. د انګلند پر 100 لیگ کې راشد خان خپل لوبډله په دې باندې خبر کړی دی چې زه د انګلند پر لیگ کې شرکت نه کوما. تاسو ته دا معلومه شي چې د انګلند پر 100 لیگ کې راشد خان په 1,15,000 پاوند باندې اغستل شوی وو. اوس به راشد خان د انګلند پر 100 لیگ کې شرکت نه کوي او د پاکستان او د افغانستان چې کوم روان سیریز د نږدې لپاره راشد خان خو مضبوطه او قوي تیاری کوي. نو تاسو وایئ چې راشد خان ناکامه فیصله کړې ده، ناکامه پریکړه کړې ده، نو دا صحیح کړې ده او کنه کمنټ کې راته ضروری وایي. نو زما په خیال دا راشد خان یو ښه پریکړه وکړه ځکه چې انګلند پر لیگ کې راشد خان چرته زخمی شوی ټپي شوی نو د افغانستان کرکټ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی وي ځکه چې راشد خان مسلسل په لیګونو کې ولوبېدو. انګلند دی 100 لیگ شروع شوی دی. د انګلند پر 100 لیگ کې پاکستان اسامه میر، زمان خان، شاهین افریدي، احسان الله، حارث رؤوف، شاداب خان غسل شوی دي. د انګلند دی 100 لیگ د لپاره حارث رؤوف او شاداب خان رسیدلی دي. اسامه میر، شاهین افریدي او احسان الله به هم نن یا سبا د انګلند دی 100 لیگ د لپاره روانيږي. د علاوه زمان خان بر 14 اگست نه وروسته د انګلند پر 100 لیگ کې شرکت کوي. نو دا د کرکټ یو څو مهم معلومات د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.